ډېره وړه ډېره. نو مجاهدین تلفات الحمدلله هېڅ ډول نه لري. د دې کار خلاص دی، مړي هم داسې پراته دي. شاټ ورکوو دروازه په چا ودوایل کوي ملګرو، مجاهدین به دوایل کوي ملګرو. الله اکبر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله اکبر. د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ کې پر ډیورن فرضي کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې شوي دي او پاکستاني لوري ته یې درنه مرشوبله اړولې ده. د سپین بولدک ولسوالۍ د اطلاعاتو امیر علي محمد حقمل وایي په نښته کې سپکې او درنې وسلې کارول شوي دي. رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ښاغلی حقمل وایي جګړه ځایي وخت سهار شاوخوا 3:30 بجې په 6 او 7 سیمو کې پیل شوه. په ټولیزو رسنیو خپرو شوو ویډیوګانو کې هم د سپکو او درنو وسلو غږونه اورېدل کېږي. دغه راز ویل کېږي چې د سپین بولدک دروازه په چاودېدونکو توکو الوزول شوې ده. بلخوا د پاکستاني ځواکونو یو مسؤل په خپل غږیز پیغام کې چې خپور شوی دی د افغان ځواکونو له یو مسؤل څخه غوښتنه کوي چې ډزې ونه کړي تر څو دوی خپل زخمیان او مړي انتقال کړي. Chissà de fire de Dio que a muawan زخمیان دو چاتو غد دیو مو بن فایر کی او یا فایر خما کو کنه. بل لور ته د افغان امنیتي ځواکونو د یو مسؤل غږیز پیغام کې پاکستاني لوري ته په ځواب کې ویل کېږي چې اوربند پاکستاني ځواکونو مات کړی تر څو چې د لوړپوړو چارواکو له لوري ورته هدایت ونه شي پاکستاني لوري نشي کولی خپل زخمیان او مړي انتقال کړي. اورې په خیر نو ما درته وویل چې زخمیان به یوازې نه اخلي، زخمیان به نه اخلي. تعرض صحیح لخوا شروع شوی ده، اوربند تاسې مت کړی ده. نو بس تر هغه وخته پورې به خپل زخمیان خپل مړي نه اخلي تر څو چې موږ له ټولو مجاهدینو سره رابطه نه وي کړې. زما له ټولو مجاهدینو سره رابطه نه ده شوې، نو کار تر اوسه پورې ولاړ نه ده. نو چې کار موږ له مجاهدینو سره رابطه وکړو، د مشرانو لخوا موږ ته امر وشي چې کار معطله کړي، کار ودروئ. له هغه بعد به بیا زه خبره در سره کوم، بیا که تاسې خپل مړي او زخمیان بارول انتقالول ما تر هغه وخت چې موږ ته د مشرانو لخوا څخه امر نه وي شوی، تر هغه وخته پورې موږ څوک نه مړو ته وریله کوو نه زخمیانو ته وریله کوو. ځکه دا اوربند تاسې مات کوي، دا خیانت څه له طرفه وسلو له 2-3 ورځې دغه نارې دي چې تاسې له طرفه څخه چې موږ ته ویل کېږي چې اوربند پر هغه برسېره باندې بیا دا غدر وکوي، خیانت وکوي. نو تر هغه وخته پورې چې زموږ د اسلامي امارت د مشرانو له طرفه څخه تر څو چې موږ ته امر نه وي شوی د بندېدلو، تر هغه وخته پورې تاسې نه زخمیان انتقالولی شئ او نه خپل مړي انتقالولی شئ. تر هغه وخته پورې معطله شي، موږ له ټولو مجاهدینو سره رابطه نه ده شوې. ویل کېږي خلک د سپین بولدک د ویش له بازار څخه د وتو په حال کې دي او موټر پلورونکي خپل موټر وباسي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د مرګ ژوبلې د کره شمیرو په اړه لا هم معلومات نشته. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروسته له هغه تاوتریخوالی زیات شو چې اسلامي امارت ویل پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض کړی او د دې ترڅنګ د افغانستان پر خاوره هوایي بریدونه کړي دي. وروسته بیا د تېرې شنبې ماخوستن د اسلامي امارت د دفاع وزارت لخوا د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوستو د افغانستان د هوایي حریم د نقضولو په ځواب کې غچ اخیستونکي بریدونه وشول چې په ځواب کې پاکستاني لوري د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل. ماتراتی ډیره مننده د سپین بولدک د کمیساري حفیظ سعید صاحب و چې تاسو ته خپل معلومات درکړه. د دښمن مړي اوس هم پاتې دي، الحمدلله مجاهدین ډېر په کامیابي باندې روان دي. نو مجاهدین تلفات الحمدلله هېڅ ډول نه لري، د دې کار خلاص دی، مړي هم داسې پراته دي. د دغه بریدونو په سبا د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد خبر اعلان ته ویل چې د پاکستاني اړخ نه 25 پوستې نیولې وې خو د اقداماتو له درېدو سره بیرته پرېښي دي. نوموړي ادعا وکړه چې د دوی معلومات ښیي چې په نښتو کې 58 پاکستاني سرتیري وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. بل پلو د پاکستان پوځ د اطلاعاتو او عامه اړیکو دفتر لخوا خپره شوې خبرپاڼه کې د 23 پاکستاني سرتیر د وژل کېدو او 29 نورو ټپي کېدو پخلی شوی و. اسلام آباد تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د دوی مخالفو ډلو ته ځای او پناه ورکړل شوی او له هغه ځای د دوی خلاف بریدونه کېږي، خو اسلامي امارت دغه ادعاوې په بار رد کړي او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل چا په ضد وکاروي.